أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو قدرمنو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ستاسو ملګری دریاب دولت خیل یم. ښاد اوسئ، آباد اوسئ. یو دوه خبرې در سره شریکوم قدرمنو. تاسو دا ګورئ چې دا لاک ډاون دی، دا د منګوري بازار دی او ټول بند دی، دوکانونه بند دي، هر څه کاروبار ټپ دی، په ځای باندې ولاړ دی. نو زما ذهن دې طرف ته لاړو چې یقینا چې که ټوله دنیا نن سبا جام ده، کاروبارونه هم په ځای ولاړ دي، څه قسم روزګار نشته. خو یقین مې په دې پوښته شو چې واقعي چې رب ذوالجلال فرمایي چې والله خیر الرازقین، الله تعالی خیر او رزق ورکوونکی دی، هغه رازق دی. نو یقینا چې که په کاروبار په نسبت شي نو چې چا نن نوړی هم نه خوړله، خو کاروبار ټپ دی، خو رزق چې دی هغه رب ذوالجلال ورکوي. د دې سره سره ستاسو وخت نه نیسم، خو یو څو خبرې شریکومه. بل دا آیات زما مخې له راغی چې المال والبنون زینة الحیات الدنیا والباقیات الصالحات. مال او بچي دا د دنیا ښکلا ده، او باقي چې دی نو هغه عمل صالحه ده چې هغه حقوق الله دی او هغه حقوق العباد دي. نو موږ له پکار دي چې په دې وخت کې د حقوق الله سره سره حقوق العباد هم وکړو، او هغه به موږ په دې دغه باندې کوو چې روژه هم را روانه ده. وختي ما په دې کې د مفتي صاحب نه تپوس وکړو. مفتي صاحب وایي چې که چېرې داسې کسان یي چې هغو زکات ورکوي او د هغو په خوا و شا کې په خپلو خپلوانو کې داسې کسان چې هغو چېرته زکات اخیستی هم نه او دوی ورله ورکړی هم نه، خو که په دې وخت کې هغو دغې ملګرو ته دا ووایي یا خپلو خپلوانو ته چې دا زه د خپلو ورېرونو سره دا زه مرسته کول غواړم، دا زما ورېرونه دي، په ما باندې حق دی، او هغه د زکات پیسې هغو په دې بهانه ورکړي، خو چې دا پکې ونه وایي چې دا ما زکات درکو، په دې وجه چې دا انسان په احساس کمترۍ کې مبتلا نه شو، نو دوی دا زکات چې دی نو دا بلکل وشو. نو که څومره زموږ ملګري دي او دا خبره هغه اورېده نور سره شریکه کړي په نیکنیتۍ سره چې که موږ چاله زکات هم ورکوو، روژه را روانه ده، دا حالت سخت دي چې په دې اساس یې ورکړو چې د خپلو خپلوانو سره چې هغه دا محسوسه نه کړي چې ګنې دا ماله زکات راکوي. بلکل مذهبي مسله ده، او داسې ورکړو چې دا موږ د خپلو ورېرونو سره مرسته کوو، او دا د دوی په موږ باندې حق دی، او په زړه کې د ده نیت د زکات د ورکولو وي. نو انشاءالله چې زموږ معاشره به دوام ته هم ورسي، الله به هم رضا شي، او دعا غواړو چې رب ذوالجلال دې دا افت د ټولې دنیا نه واخلي، او په خصوصي توګه دې امت مسلمه ته لوی خیر راپېښ کړي. په لوی الله مو سپارم، خپل ځان خیال ساتئ. الله په امان. ډېر ډېره مننه. ښاد اوسئ.